الرحمن الرحیم. نن د کلاس 10 د بایولوژي یو ټاپک دی. مونږ یو ټاپک شروع کړی و آرټیفیشل پروپیګیشن ان پلانټس، چې پلانټ چې دی په مصنوعي طریقه باندې دا څنګه پروپیګیټ کیږي، دا د دې د نسل چې دی مونږ څنګه سیوا کولی شو، د بوټي د نسل چې دی یا د بوټي یو دغه چې دی قسم دی هغه مونږ څنګه سیوا کولی شو. نو د هغې دپاره چې دی مونږ دوه طریقې کوو، یو دی کټینګ او بل دی ګریفټینګ. کټینګ څه ته وایي؟ نو ان هارټیکلچر مونږ وایو باغواني ده. نو په هارټیکلچر کې مونږ څه کوو؟ په باغواني کې څه کوو؟ part of a plant stem, leaf or root cut up and used for producing a new plant. یو بوټی مونږ وګورو او مونږ وایو چې دغه بوټي دا نور نسل چې دی مونږ سیوا کوو، یا د بوټي دا یو قسم چې دی دا مونږ سیوا کوو. نو مونږ څه چل کوو چې د دغه بوټي سره د دې نه مونږ د تنې څه حصه کټ کړو، یا د یو پاڼه واخلو، یا د دې نه زیره چې ده هغه کټ کړو او د دې نه مونږ نوی بوټی جوړو. څنګه؟ it is a convenient and inexpensive method of propagation. د propagation دپاره یعنی د بوټي د قسم سیوا کولو دپاره دا ډېره اسانه طریقه ده او په دې باندې خرچه چې ده نه راځي. not possible for all plants but used generally for. اوس دا چې دا په ټول بوټي کې چې دی هغه تاسو کټینګ نشي کولی، خو څه بوټي داسې دي چې د هغې دپاره مونږ دا کټینګ چې دی کولی شو. ګریپس لکه زموږ سره چې دی انګور شو، د هغې نه علاوه بل پلانټ دی کریسینتیممز یو پلانټ دی، د هغې نه علاوه وربینز. کریسینتیممز او وربینز چې دی د دې نه مونږ سټیم والو، په دې پکچر کې تاسو وینئ. د هغې نه علاوه بلیک بیریز دي، د دې نه چې دی مونږ روټ کټ کوو، یعنې زیله چې ده مونږ کټ کوو، مونږ د کروړې وایو. او افریکن وایلټ لیف کټینګ، او افریکن وایلټ کم پلانټ چې دی د دې نه چې دی مونږ یو پاڼه اخلو، او د هغې نه علاوه اینډ مینی ادر پلانټس او نور داسې بوټي دي چې هغه مونږ په دې طریقه باندې چې دی مونږ پروپیګیټ کوو او د دې قسم چې دی سیوا کوو. یعنې کټینګ دې ته وایي چې د یو بوټي قسم تاسو سیوا کول غواړئ، نو د هغې نه یا تاسو پاڼه کټ کوئ، یا د سټیم کټ کوئ، یا د روټ کټ کوئ، نو د هغې په ذریعه چې دی یو نوی بوټی چې دی هغه په دې طریقه باندې جوړیږي. ښه، اوس دویمې طریقه ده مونږ ګریفټینګ ورته وایو. ګریفټینګ څه شی دی؟ grafting is a method which is used to get better quality and quantity of fruits. grafting چې دی دا مونږ د میوو دپاره دا میتډ چې دی استعمالو، او مونږ فرض که غواړو چې یو میوه ده د هغې مقدار مونږ ښه کړو، د هغې چې کوم خاصیت دی هغه مونږ ښه کړو، نو د هغې دپاره د آرټیفیشل پروپیګیشن کومه طریقه چې استعمالیږي نو هغې ته چې دی ګریفټینګ وایي. ښه، اوس یو فروټ دی، تاسو وایئ چې دا فروټ چې دی دا زموږ سره په بل ډکي کې زموږ سره راوخیږي، د دې قسمونه چې دی هغه سیوا شي. نو څه چل مونږ کوو؟ د برانچز of desired variety of fruit plants are grafted onto a stem of ordinary healthy young plants. نو اوس په تاسو دوه بوټي وګورئ. یو بوټی داسې چې د هغې فروټ چې دی هغه تاسو سیوا کول غواړئ، او بل بوټی به تاسو وګورئ چې د فروټس دا قلم تاسو کټ کوئ او دا تاسو په بل بوټي کې ولګوئ. نو په دې طریقه باندې چې دا ګریفټینګ چې دی کېږي. نو څنګه؟ د ګریفټډ پارټ از کالډ سکاین. کومه حصه چې تاسو کټ کړي د خپل خواهش مطابق د بوټي نه هغه حصې ته هغې قلم ته مونږ وایو سکاین. ښه، د stem on which these branches are grafted is called stalk. او په کوم بوټي باندې چې دا قلم تاسو ولګوئ، په کوم بوټي باندې چې دا قلم تاسو کلک کړئ نو هغه بوټي ته مونږ وایو stalk. The skein grows and bears fruits of better quality. اوس دا سکاین چې دی د قلم چې دی دا په بل بوټي کې غټ شي او په صحیح طریقه باندې چې دی هغه میوې راکړي. an example of grafting is that of apple on wild apple. د دې ټول نه ښه مثال چې دی هغه فرض کړه زموږ چې یو مڼه ده، هغه مونږ په وایلډ اپل کې چې دی د هغې قلم مونږ کوو، او مونږ وایو چې زموږ د خواهش مطابق کوم مڼه چې دی د هغې قسم چې دی هغه سیوا شي. نو دا دوه طریقې دي، یو کټینګ دی، یو ګریفټینګ دی، دا د آرټیفیشل پروپیګیشن ان پلانټس دوه طریقې وي. زه امید کوم دې به تاسو پوه شوي یې. خپل فیډبیک ماته ضرور راکوئ او د نورو سټوډنټانو سره ضرور شیر کړئ. میلاو به شو د بلې ویډیو سره. تھینک یو، ډېره مننه.